اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کېږده. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، سړو ته جنت ګټل ګران دي او ښځو ته ګوره ډېر اسان دي. د ښځو مجبورۍ زیاتې دي، سړو ته جنت ګران، ښځو ته آسان. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه منځونه خپل کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، د خپل اندام حفاظت کوي، د ګناه نه ځان ساتي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د جنت په کومه دروازه چې خوښه ور داخله دي شي. دا د ښځو آسان شی شو. مونځ د خپل کوي، روجې دې نیسي، او د خپل اندام حفاظت دې کوي، بې ستري او بې پرتګي دې نه کوي. دا جنت د دې ټیکه شوه. حضور پاک مبارک رښتیا وایي، قسم دې که دروغ وایي. رښتیا وایي چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خفه کېږئ ما، دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ، سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کم لباس کې بار دا زنانه ګرځي، په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستي او بربنډې به کاسیات عاریات، جامې به اغوستي او بربنډې به. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجټ لوپټې یې نه ویلې دي. هغې به وایي دا به څنګه صاحب، جامې به اغوستي بربنډې به وي، او جامې به اغوستي او بربنډې به. او پلاره چې ځي مائلات ممیلات، دی بزان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي، او سړي بزان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحت، او سرونه به داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي، لکه عربو کې دا سره اوښان دي بهتي لوړ قباني وي، او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده. اوس د جارجټ لوپټه چې د کمې ښځې په سري، د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته. او بعض علما وایي نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو هم خیر دی. بلکې بعض علما وایي چې نه ګوتې به ښکاري، دا د پاسه حساب هم نه ښکاري، تلی دې ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته. دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري، بعضې علما وایي دا به هم پټی، خو دا ګرانه ده که دا هم ښکاره شي پروا نشته. ګیټونه لاندې حصه به پټی، پنډی به پټي، سټ به پټي، ویښته به پټي. که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست یو، کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجټ لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري، مونځ به د کم ځای نه وشي. یا سټ ته بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مرۍ ته بار ښکاره شوه، مونځ د کم ځای نه وشو. غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامع غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه یې دننه پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کم ځای نه وشي. او وروڼو ګوره یاد وساتئ، که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم، زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی. نه، ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي، هېڅوک هم نه، بیا هم عورت پټول وله فرض دی. داسې کوټه کې چې هېڅوک نه، بیا به هم سر پټی، بیا به هم سټ پټی، بیا به هم مری پټی، بیا به هم لیچې پټی، او بیا به هم پنډی پټی. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا هم مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نوک پالش چې ښځه پر نوکونو مږي، نوک پالش سره د کم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودس ماتي کې ده، په غسل کې ده، او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دی دې پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګي، د نوک عیسه وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو ته یې خوا جدا شي، د نوک عیسه نه ګرځي. ښځې نوکونه پرې کوي، که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وي نه بابا، وی نوکان خو پرېږدي نه، ما بچې مونږ خو چې تلار کې انسان د غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي، وی دی د بیې ښودي، د بیې نوکان راوړي او په نوکونو یږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیہ السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وی په دې د خدای لعنتي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنتي. دا د ښځو
مفسدی دی او فسادات دی. بے ستری پکې شوا، بے حیايي پکې شوا، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي، په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګئی. اوس خو لا موبایل پکې بیلې راووته او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل راووته. اورېدلې مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه ماف هم کې، نو په تشه دعا خو نه ماف کېږي چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدای په موږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایئ کوم ځای به زده کوي؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جنکۍ داخله کې، علم پې وکړئ، قرآن پې زده کړئ، احادیث پې زده کړئ، دینی مسائل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کوم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کوم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دي او که جایز نه دي؟ د پردې څه حکم دی؟ د ماشوم د لویولو څه حکم دی؟ او د ماشوم د تربیت څه حکم دی؟ د خاوند څه حقوق دي؟ د سخر څه حق دی؟ د خواکې څه حق دی؟ د لیورونو او د اندروریانو څه حق دی؟ د ګاونډي څه حق دی؟ ډوډۍ به حلاله حرامه پسې پیژنم. دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبي علیه السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه، دا صحابه کرامو دی د حضور پاک نه دین زده که، حدیث او قرآن او امت ورسو. دغه رنګې ښځو زده کړی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 401 احادیث حافظ دی. د نبی علیہ السلام تقریبا 5,500 احادیث هغه یاد کړي دي، امت ته رسول دي. او عایشه بیبي د څونه احادیث حافظه ده؟ 2210 احادیثه، نیم په نیم ورسره چلېدلې ده. 2210 احادیث حضرت عایشې صدیقې امت ته رسول دي. ممکن ده چې ډېر به ورته یادو، خو چې کوم امت ته رسېدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه. به او عمر یې څونه سړی حیران شو. عایشه بیبي نبی علیہ السلام چې کله وفات کېدل 13 کاله وه. نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی، دغه رنګې ښځو هم زده کړی دی. عایشې بیبي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې هم دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به هم په شوال کې چا واده نه کو. وی ولې؟ وی دا سپېره دی. عایشه بیبي وایي دا د جاهلیت رواج ختم کې. وی ګوره، وی زما واده نکاح په شوال کې شوی ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو میاشت کې مې نکاح هم شوی ده، واده هم شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غېږ کې تسا ختلې ده، ډډه د عایشې بیبي سینې ته والې وه. وی سر مبارک زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سو وتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. نو زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و. نو نبی علیہ السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته م زړه کېږي مګې؟ وی سر مبارک یې وړقو. وی مسواک مې راواغېسته. وی مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلک و. وی مې چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړقو. نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه. هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لاړ. وی زما نه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دي. شیخة الحدیث، دا حدیث لوی استاذه او د قرآن لوی استاذه او د لوی صحابه کرام استاذه عایشه بیبي دا په خپله فرمایي. یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک خو ګڼې، نو چې خلکو ته خو پته وه چې د نبي علیه السلام د عایشې بیبي سره زیاته مینه ده، د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته، خو عایشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عایشې نبی علیہ السلام ته ووی چې تا له خلک ډالۍ او تحفه راوړي، هله راوړي چې ته عایشې بیبي کرې. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمې بیبي سره یم ماله تحفه رالیږې، یوازې عایشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږې. غږ یې ونه کړ.
بیا دوی فاطمه رضی اللہ عنہ ته وی وی ته حضور پاک مبارک ته وایا چې خلکو ته اعلان وکړي ځکه چې د عائشې بیبي په کوټه کې نو خلک ډالۍ راوړي او چې نورو بیبیانو سره خلک نه رالیږي اعلان دی وکړي چې ټولو بیبیانو سره چې دیم رالیږي چې فاطمه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته الوي نو حضور پاک ورته وی بچي لا توزینی فی عائشہ د عائشې په حق کې ما مخه پکوه قسم دی وی چې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي او عائشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي دا د هغې فضیلت او څونه هوښیاره وه یو ځل فاطمه رضی اللہ عنها ورسره ناسته وه اخو د حضور پاک لور ده چاوی ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها حضرت فاطمه رضی اللہ عنها وی زه غوره یم عائشه بیبي ورته وی ولې وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټکړه یم حضور پاک فرمایي فاطمه بزغه مني فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده فمن اغضبها فقد اغضبني چا چې هغه غوسه کړه نو زه یې غوسه کړم نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم نو زه غوره شم که نه شم ګوره دي هوښیارتوب ته وګوره دا ورته څه وی وی بېشک دا منم چې ته د حضور پاک د غوښې ټوټه بلکل منم په دې وجه ته ډېره خوښه او مونږ ته هم ګرانې او د الله هم خوښې او د حضور پاک هم خوښه وي خو په جنت کې به تا د علي صاحب لاس نیولې هغه سره به روانې او ما به د حضور پاک ګوته نیولې هغه سره به روانې دی څونه هوښیارتوب دی دی یو نه وي چې ستا نه زه غوره یم وی جنت کې ځکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره دا تاسو سره چې کمې ښځې دي په کورونو کې خدای دې مونږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کړي نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې وي څونه حورې چې بنده سره یي د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځه ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله مې دا ښځې به جنت کې در سره یي یو سړی راته وي د دې بلاګانو نه مونږ جنت کې هم نه خلاصېږو مې دا بال ته بلاګانې ني دا بال ته خشتۍ ښکلې به او ستا بیبي به په جنت کې نو څونه ښکلی جواب ورکوي وی بېشک زه منم ستا فضیلت د حضور پاک مبارک لورې د هغه د غوښې ټوټی خو په جنت کې به د خپل خاون علي صاحب سره د هغه ګوته به دې ونیولي او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره یم د هغه ګوته به مې نیولي بیبیانې ډېرې هوښیارې وي امهات المؤمنین ورته وایي د مسلمانانو میندې النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم د پیغمبر بیبي دا د مسلمان مور درونو نو دین چې څنګه د صحابه کرامو سړو نه خور شوی دی دغه رنګې دین د بیبیانو نه هم خور دی عائشه بیبي وګورئ حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وګورئ حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها وګورئ دارنګې نورې ډېرې بیبیانې دي ام سلیم رضی الله تعالی عنها دی د دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نه حدیث زده کړی دی او قرآن زده کړی دی او د قرآن او د حدیثو پوهه حاصله کړې ده او بیا د امت ته رسولې ده یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړو وی صاحب دین د نه ټولو سړو زده کړو مونږ له یو ورځ مقرر کا چې په هغه ورځ مونږ درته راځو او مونږ ته دین ښیې حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کړو هلته به نبی علیه السلام راته او شریعت به یې ورته ښو قرآن او حدیث به یې ورته ښو رونو اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې دپاره ګورې یو څو شرطونه دي ابن عامدین شابی رحمت الله علیه په شامی کې لیکلی دي د سړو په شان نه دي دا شرطونه پکې شته ښځه که په کور کې علم زده کوي ډېره ښه خبره ده د کیسټ په ذریعه یا د لوډ سپیکر په ذریعه یا د ریډیو په ذریعه ترجمه اوري یا د احادیثو درس ډېره ښه ده خو ښځه که بار ته وځي استاده ده او یا شاګرده ده هغې له یو څو شرطونه دي یو شرط پکې دا دی چې دا به په پرده کې وځي پرده کې به ځي دا یو شرط بې پردې به نه ځي دویم شرط پکې څه دی که سفر نږدې و لکه د دروازې نه دروازې ته ځي اکثر دا زنانه په خپله محله کې د یو کوڅې نه بلې کوڅې ته ځي نو خیر دی که یوازې ځي یاره چې فتنه ني او که مزل زیاتو نو ذي رحم محرم هغه انسان به ورسره ځي چې هغه سره مستقل نکاح همیشه نه کېږي رور به ورسره ځي پلار به ورسره ځي زوی به ورسره ځي یا خپل خاون به ورسره ځي د ماما زوی سره د ترور زوی سره د تره زوی سره لیور سره به نه ځي دا ګناه ده دریم څه دي دریم شرط دا چې کوم ځای کې دین زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال کو ایجوکیشن چې ورته وایي دا بني ځان له ښځې به سړي بني او څلورم د فتنې نه به امني
که چرته پلاره ورته چا قتل یا فتنه ته جوړېده بیا به م نوځي چې دا څلور شرطونه یي نو ښځه د علم زده کولو دپاره او د علم د ښودنې دپاره د کور نه بهر وتې شي. زمانه داسې درونو چې د ښځو فتنې ډېرې زیاتې دي نو د دین نه خبرول پکار دي. زمانه داسې ده چې د ښځو مفاسد زیات دي، بربنډتوب زیات شو، بیدیني زیاته شوه او ښځې خو د سړو جالونه دي د شیطانانو، سړي پې ښکار کوي. نو پکار دی چې مونږ ښځو ته علم وښایو، دین ورته وښایو. دغه مدرسې د دین د حفاظت ځای نه دي. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نو قرآن مونږ نازل کو، حفاظت پې مونږ کو. نو حفاظت په سړو کېږي او په ښځو کېږي. تابعینو کې سړو ته وګوره، ښځو ته وګوره. تبع تابعین کې سړو ته وګوره، ښځو ته وګوره. د دین یو لوی حصه خو د ښځو سره تعلق لري. ابا ښځې زده کوي او ښځو ته به ښایي. دغه رنګې حضور پاک فرمایي ندور الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها. نو په دې نسونو کې د سړو ذکر کېږي، ښځې تابع وي. کم سړی او کمه ښځه چې د حضور پاک یو حدیث واوري او یادی کې او عمل پیو کې. نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین دی ول د خوشاله جون ورکی، دعا ورته کوي. نو د جنکو د الکانو علم تعلیم زده کول چې څنګه ضروري دي دا رنګې د ښځو دی. دا تاسو خوش قسمته یې چې تاسو هم په دې محله کې او په دې کلي کې د الکانو د تعلیم او تعلم سلسله شروع د جنکو. مولانا محمد شفیق صاحب راته قصه وکړله، ډېرې جنکې مخکې فارغې شوې، ډېرې جنکې هغې قرآن هم زده کړ او علم هم زده کړ او په ناظره باندې هم پوه شوې. دا خو ستاسو لپاره خوش قسمتي ده چې په خپله محله کې داسې زنانه شته او داسې عالمان شته چې ستاسو زنانه ته علم او دین زده کړي. یعنی ډېر کلي او علاقې داسې وي چې هلته دا مدرسې نه خلک له څونه سفرونه کوي او څونه ورله ګرځي. کوشش وکړئ وروڼو خپل بچي چې کوم نارینه هلکان دي هم د دین نه خبر کړئ. ګورئ کوم بچی چې ستا دینداره شو دنیا کې به هم ستا په ښه راځي او آخرت کې به دې په ښه راځي، او چې کوم بچی ستا بېدینه شو دنیا کې دې په ښه نه راځي او په آخرت کې دې په ښه نه راځي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو سړی راغی شکایت یې وکړ، وی صاحب زوی وعلمه، وی زوی د څه شو ورشه مال یې راوله. زوی یې وله راوسته، چې یې راوست زوی سره یې غټ کوتک دی لکه د کټ د بازو عمره. د دې سړي دا سر خوږو وینه ترې بېده، زوی سره یې غټ کوتک دی، خپې هم د خاورو څخه د خیرو ډکې دي، خپې بلې خپې شلېدلې جامې او مخ او لاسونه هم د خاورو ډک. هلکه ته مونځ نه کوې او دس نه کوې؟ وی صاحب زه خو نه مونځ پېژنم او نه اودس پېژنم. دا پلار دې دی؟ او جي دا دې ولې والې دی؟ وی صاحب زه خو په دې نه پوهېږم. وی دا چې زه لوی شوم دې پلار دا کوتک هم راکړه او خره هم راکړل. وی زه بوزه او د خره سره وه په ځنګل کې، نو د خره بوزم کله شپې راځم او کله په دویمه درېیمه شپه راځم. د خره سره هم نه راته پلار مونځ خولی دی نه اودس خولی دی، دغه ځم او راځم ډوډۍ خورم او خره بوزم او خره سره. وی دا پلار دی ولې ووو؟ وی صاحب دا خره چې زما کله په جګړه شي دا بیا نه خلاصېږي، نو دې پلار راته چل خولی دی. وی چې داسې چل کوه چې نه خلاصېږي، دا کوتک اوچتوه او دا میان دی وله رابروه، نو دا خره به ولګي نو یو به یو خوا تښتي بل. نو زما دا خره چې کله په جګړه شي نو زه دا په منځ کې کوتک راوبرو. وی نوم دې څه دی؟ وی جعل ګونګټ ته وی ګونګټ ته. هلکه دا نوم دله چیخې دی؟ وی دا مې د باباجي ښود دی. ظالمه تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم ایښوده چې در پیغمبر د صحابي نوم د یاد نو چې دا نوم دې وله کېښوده. وی دغسې خرو وم یو خو تښتي بل. وی نن چې کور ته رالم بېبي او بابا مې په جګړه و، یو بل یې د ګریوان نه نیولي و، مور مې دې د ګیرې نه نیولې و، ده مې مور د ګریوان نه نیولې وه. چغې مې ووهلې چې مه کوئ جګړه مه کوئ، خوند یې نه کو. هغه خرو والا چل مې ورسره وکړ، کوتک مې اوچت کړې میان له مې راوبرو. د بدقسمتۍ نه مې د پلار کپه راولګېد. هغه عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ورته وایي وی دا نقصان ستا دی، تا دې راوستلې جومات ته مسجد نبوي ته، ده ته دې دا ویلي چې پلار څه ته وایي مور څه ته وایي، د پلار څه حق دی د مور څه حق دی. دغه ټول عمر په خره سره مونځ او دستې ورته نه دی ښولی. نو څه غلطي ګورې زمونږ هم ده. مونږ له پکار چې خپلو بچو ته دین وښایو، قرآن ورته وښایو، احادیث ورته وښایو، د حضور پاک واقعات ورته ذکر کو، د صحابه او اخلاق او د هغې په واقعاتو خبر کو، دارنګې زنانه مونږ په دې خبر کو. دا انتهایی ضروري دی. دا به خبره کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تا نه به خدای د دې بچو نارینه او زنانو د دواړو تپوس کوي. دین دې ورته خولی دی که نه، مونځ دې ورته خولی دی که نه، پودس دې پرې کړي و که نه، لور دې پرده خولی وه که نه، د بې پردګۍ نه دې بچ کړی وه که نه، که دا دې کړي ښه که نه کړي عذاب ته ټینګېږه. دا شکر دی الحمدلله. خدای پاک د ستاسو د مدرسه کې چې دا جومات کې چې دا کمې مدرسې د هلکانو د جینکو دي دا د خدای پاک دواړه کامیابي کړي.
او چې څوک د دې خدمت کې مولانا محمد شفیق صاحب او د ملګری قاری صاحب او دغه رنګ زنانه چې کوم استادان دي کوم نگرانان دي هغه د الله تعالی د دنیا او د آخر خیرونه برکتونه ورکړي او تاسو دا محله او دا کلی دا د خدای پاک په دین باندې آباد کړي. گران و محترم اوریدونکو شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 372 نمبر کیسټ کې تاسو دا بیان مورد چې زنانو ته د علم ضرورت دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.